السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره موږ په ښار کې اوسېږو او هغې کې خو دا کمرې ډېرې وړې وي، داسې ډېرې لویې نه وي، فلهذا په هغې کې کټ وي، پالنګ وي، په هغې کې ماشومان پراته وي اوده وي. که یو سړی چېرته د قرآن مجید تلاوت کول غواړي یا دیني کتابونه مطالعه کوي، نو که په هغه کټ کې ځان ته رڼا وغیره لګوي نو دا ماشومان به ورسره ډسټرب او بېچینه شي، او که نه لاندې راکوزېږي نو موږ اورېدلي دي چې یاره دی سره بېادبي کېږي، نو فلهذا که شرعي حکم بیان شي. جناب عالي دا زموږ ستاسو دین نه دی، دا خو د طبیعت دین دی، د فطرت دین دی. فطرت الله التي فطر الناس علیها، دا د فطرت دین دی، د طبیعت دین دی، او دونه بهترینه ضابطه حیات دا چې د هرې مسلې حل پکې موجود دی، د هرې بیماری علاج دی، او په احسنې طریقې سره، په بهترینې او افضلې طریقې سره. دا قرنګي مشکلات چې دا تاسو سره مخ یې، نو د دې دپاره خو الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې ډېر بهترین اعلان فرمایلی. الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله تبارک وتعالی تاسو ته په دین کې تکلیف نه دی ښودلی. دا وګوره نبی علیه الصلاة والسلام باقاعده طور سره د دې اعلان فرمایلی ان الدین یسر، دین ډېر آسانه دی او آساني ده پکې. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لن یشاد الدین احد الا غلبه. کوم سړی چې په دین کې په ځان څونه تکلیفونه راولي، اخره کې به دی مغلوب شي او دین به پې غالب شي. دین سره څوک مقابله نه شي کوی، اخره کې به ورته تستړی شي. نو نبی اسلام فرمایي فسددوا وقاربوا وابشروا. خیر دی بیا د نیغو خبرو نه کار واخلئ، یعنی مطلب دا دی چې مساوي او متوسطې خبرې کوئ. دین خلکو ته د تکلیف ذریعه مه جوړوئ، بلکې په دین کې معتدلې خبرې کوئ. نو خلاصه د خبرې دا ده. او د قرنګې بل روایت کې هم راځي ویسره ولا تعسره، که نه داسې الفاظ راځي. نبی علیه الصلاة والسلام 2 صحابه یمن ته لیږل او بیا یې باقاعده طور سره هغوی ته ویل چې هلته خلکو ته اسانتیا راولئ، خلکو باندې تکلیفونه مه راولئ. نو خلاصه د خبرې دا ده چې زمونږ دین دا ضابطه حیات ده، او په دې کې د هرې مسلې حل موجود دی. د دې مسلې حل دا دی پیره چې بالکل که ته لاندې راکوز شي او لاندې د قرآن مجید تلاوت کوي، او یا مثلا لاندې کتابونه دینی ګوري، هېڅ مسله په دې کې نشته، او په دې کې بالکل څه بېادبي نشته. فتاوی شامی باقاعده طور سره په دې باندې غاټ مطلب ایښی دی، مطلب یطلق الدعاء على ما يشمل الثناء. هغې کې غټ بحث کړی چې یاره قرآن مجید سړی سر لاندې ایښودی شي او که نه، قرآن مجید نه بالغ جوړوی شي، نه دا بېادبي ده. لیکن که د حفاظت دپاره دی د سر لاندې ایښی دی نو بیا خیر دی. یو ځای دی هغې ځای کې قرآن مجید خلک پټوي، نو که بیا یو سړي اوده کېږي او خوب اوس ورغلی که قرآن مجید اخوا دېخوا کېږدي او بیا ترېنه خلک یې پټوي، نو سر لاندې کېښوستی شي. دا وګوره نو چې د حفاظت دپاره د سر لاندې کېښوستی شي، نو د تلاوت دپاره هم بیا لاندې هغه تلاوت کوی شي. همدغه مسله په همدې انداز باندې لکه دا تا چې بیان کړې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې ده. فتاوا دارالعلوم دیوبند 14 جلد 252 نمبر صفحه ده، آداب قرآن شریف. هغې کې لیکلي دي چې یاره مثلا خلک بره مونځ کوي او لاندې ماشومانو ته سړی سبق وایي، نو د دې د ماشومانو سره لاندې قرآن مجیدونه دي، نو دا بره کسانو خو بېادبي نه کېږي. دی وایي بالکل نه کېږي، ځکه دا د ضرورت مسله ده. نو چې د ضرورت مسله ده په دې کې بیا دا مشکل نشته. د قرنګې دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا حل کړي، ډېر ښکلې مزېدار یې حل کړي. احسن الفتاوا دغه جلد دی، احسن الفتاوا 8 جلد 22 نمبر صفحه ده، کتاب الحذر والاباحه. صحیح دی. نو د قرنګې دا مسله جامع الفتاوا حل کړي. احسن الفتاوا کې هم دغه مسله ورسره کړې. احسن الفتاوا کې ورته دا ویلي دي چې یو زنانه د هغه لاندې ناسته د بل ځای نشته، هلته تلاوت کوي، خو هغې سره خوا کې پوړۍ اوچتې شوي دي د دویم چت، او خلک د دویم چت ته د ضرورت دپاره په دې پوړیو باندې خیږي او راکوزېږي. نو دی مطلب دا دی چې بېادبي خو نه کېږي، هغوی بالکل نه کېږي، ځکه دا ضرورت دی. نو چې ضرورت دی کوم ځای کې بېږدي، کوم ځای کې به دا پوړۍ باندې به خیږي، خامخا به برخیږي، نو خیر دی. د قرنګي جامع الفتاوا کې دا مسله شته دی، کتاب البدعات کې. صحیح دی. 4 جلد او 243 نمبر صفحه ده. هغې کې لیکي چارپایي کې نه چې بکس میں قرآن مجید ہو تو چارپائی پر لیٹنا،
وای قرآن مجید لاندې بکس کې خې دی او د کټ لاندې دی د کټ او د پالنګ لاندې دی او بره په پالنګ کې سړی سملی او خوب پکې کوي. د دې شری حکم څه دی؟ هغه وی کده د حفاظت د پاره وینو خیر دی ځکه بل ځای نشته. نو چې بل ځای نشته د حفاظت د پاره باغی کې خې پدې کې هیڅ مسله نشته. د قرنګي دا مسله باقاعده تور سره فتوا محمودي حل کړي، ډېر خپل مزیدار حل کړي. صحیح دی. نو فتاوا محمودي دریم جلد فتاوا محمودیه او 523 نمبر صفحه د باب ما يتعلق بالقرآن. هغه کې وایي چې یاره مثلا یو کس په بره اوده دی په کټ کې یو سړی لاندې ناست دی تلاوت ورته کوي، نو د دې شری حکم څه دی؟ نو دی ورته وایي که ضرورت وي او بل ځای نه وي بالکل په دې کې څه مسله نشته. نو خلاصه د خبرې دا ده چې که بالفرض تا سره بل داسې مناسب ځای نه وي چې ته هلته لاړ شي او تلاوت پکې وکړي، نو بالکل ته دې ځای کې تلاوت هم کوی شي، مطالعه هم کوی شي، د شرعي کتبو کوی شي، د چې څونه مطلب عصري کتب دي د دې کتاب مطالعه هم پکې کوی شي. دې کې شرعي څه مسله نشته د بې ادبۍ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی